د کارغه خیالونه. کارغه به خلکو ډیر ځوراوه، چا به تور او چا به بدمرغه باله. یوه ورځ له دې هر څه ستړی شو، د یوې ونې پر ښاخ کېناست او ژړل یې. تر ونه لاندې یو د خدای دوست ناست و او پر خپله مراقبه بوخت و. د کارغه اوښکې یې پر تندي راوڅڅېدې او پورته یې وکتل چې کارغه پر ښاخ ناست دی او ژاړي. هغه له کارغه وپوښتل ولې ژاړې؟ کارغه ځواب ورکړ د خدای دوسته، له هر څه او هر چا بیزار یم. هر څوک له ما کرکه کوي او زما هم له ځان سره نور زړه تنګ شوی دی. څوک مې شاوخوا نه پرېږدي، د خوراک لپاره هیڅ هم نه راکوي. مرګ تر دې ژوند ډېر ښه دی. د خدای د دوست زړه ورباندې وسو او په زغم او مهربانۍ وویل ملګریه، زه دې په درد پوهیږم، خو موږ باید په هر حالت کې خوشحاله وو. ته باید دا زده کړې چې په هره سخته کې ځان څنګه خوشحاله وساتې. کارغه د دې هوښیار سړي خبرو ته پام ونه کړ او خپلې ژړا ته ادامه ورکړه. سړي بیا پورته وکتل او ویې ویل خفه کېږه مه، ته څه هیله لرې؟ څه له ځانه جوړول غواړې چې زه مرسته در سره وکړم؟ کارغه خوشحاله شو او ویې ویل تا ته په درناوي که ته هر څه له ما جوړولی شي نو زما خوښه ده چې سپینه هیلۍ وم او تک سپین رنګ مې وي. سړي وویل ستا دا غوښتنه به پوره شي، خو لومړی باید ته له هیلۍ سره خبرې وکړې چې هغه له خپل ژوند راضي ده او که نه، هغه خوښه ده او که خفه ده. ته دا کار وکړه او زه دلته درته په تمه یم. کارغه ومنله او روان شو. اوږد مزل یې وکړ او هیلۍ یې پیدا کړه. سپین رنګ یې نرمې بڼکې باد رپولې او په اوبو کې لامبو کوله. هغه هیلۍ ته نږدې ورغی او ورته ویې ویل ته څومره ښایسته یې، هر څوک دې خوښوي او ښایي ته د نړۍ تر ټولو خوشحاله مرغه وي. هیلۍ په ډک زړه او خفه څېره کارغه ته وویل نه ملګریه، زه خوشحاله نه یم. په نړۍ کې لسګونه ښایسته رنګونه دي، زما هغه خوښیږي، خو زما رنګ سپین دی. سپین خو په رنګونو کې هم نه راځي. زه فکر کوم چې توتی د نړۍ تر ټولو خوشحاله مرغه دی، رنګ رنګ او له رنګونو ډک دی. د دې په اورېدو سره کارغه والوت د توتی په لټه کې شو. له سفرونو او مزلونو وروسته تر توتی پورې ورسېد. ستړي کارغه توتی ته وویل ته څومره ښایسته او رنګارنګ یې، ته به نو ارومرو د نړۍ تر ټولو خوشحاله مرغه وې. توتی له خفګان او غمه په ډکه لهجه کارغه ته وویل نه ملګریه، زه د نړۍ خوشحاله مرغه نه یم. ته وینې چې خلک مرغان په قفسونو او پنجرو کې بندوي. زه تل په دې ویره کې یم چې کوم څوک به مې ونیسي، په قفس کې به مې واچوي او ژوند به مې په بند کې تیر شي. نو زه فکر کوم چې طاووس د نړۍ تر ټولو خوشحاله مرغه دی، ځکه هغه هم رنګارنګ دی او هم بندي نه دی. کارغه والوت. سفرونه یې پیل کړل چې طاووس پیدا کړي. تر ځنډ او مزل وروسته کارغه یوه ژوبڼ ته ورسېد او هلته یې په یوه ستر قفس کې طاووس ولید. لسګونه خلک د طاووس لیدو ته راټول وو او د هغه د بڼکو او رنګونو ستاینه یې کوله. خلک چې ولاړل کارغه طاووس ته ورنږدې شو او ویې ویل طاووسه ته ډېر ښایسته یې، خلک دې ستاینه کوي، لیدو ته دې راځي او ما ته ګوره همدا چې خلک مې وویني ژاړي مې. نو زه فکر کوم چې ته به د نړۍ تر ټولو خوشحاله مرغه وې. طاووس په غمګین غږ ځواب ورکړ ما تل فکر کاوه چې زه په نړۍ کې تر ټولو ښایسته او ښکلی مرغه یم، خو زه مې د خپلې ښکلا له لاسه ځورول کېږم. کله چې خلک د ښکلا او رنګونو لپاره زما بڼکې وباسي ما سخت ځوروي. طاووس سوړ اسپیلی ویست او کارغه ته یې وویل ملګریه، زه په دې نړۍ کې خوشحاله مرغه نه یم. کارغه د دې خبرې په اورېدو حیران شو او طاووس ته یې وویل نو چې ته نه یې خوشحاله، ستا په نظر تر ټولو خوشحاله مرغه کوم دی؟ طاووس ورغبرګه کړه ما په ډېر احتیاط دا ژوبڼ تر نظر تیر کړی دی او هر څه مې څارلي دي. نو زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې تاسې کارغان د نړۍ تر ټولو خوشحاله مرغان یاست. خلک مو په قفسونو کې نه اچوي او نه مو ځوروي، د ښکار هڅه مو نه کوي. نو زه دا فکر کوم که زه کارغه وی ډېر به ښه و، ځکه هر ځای به تللی شوی او ازادي به مې لرله. د دې په اورېدو کارغه له طاووس لرې شو. سفر یې پیل کړ او د لومړي ځل لپاره ځان نیکمرغه ورته برېښېدلی و. بیرته هماغه ونې ته راستون شو او د خدای دوست ته یې وویل چې نه غواړي له کارغه پرته په بل مرغه بدل شي. هغه وویل زه غواړم هغه څه وم چې یم، ځان نه بدلوم او ځان له نورو سره نه پرتله کوم.
که موږ خپل ژوند ته وګورو د کارغه ستونزه هر یو لرو. موږ ځان له نورو سره پرتله کوو او بیا مو وروسته ځان ته زړه خفوي او غمجن شو. د دې پر ځای چې ځان پرتله کړئ، د نشته څیزونو ارمان وکړئ، نو ښه لاره یې دا ده چې خوشحاله اوسېدل زده کړئ. شاوخوا مو ارومرو داسې څوک شته چې ستاسې په پرتله په ژوند کې ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو د خوشحاله اوسېدو چل یې زده کړی دی، نو ځکه د بل د ژوند ارمان نه کوي.